کم ملګري چې دا بیانونه نشر کوي نو هغوی ته زما دا نصیحت دی که چېرته زما دا پیغام ورته ورسي چې یوه دعا که د دې مسلمانانو دپاره هغه جدا جدا کړی شي او ورسره په ویډیو باندې ولګولی شي دا به فایده عامه شي. څه ناشنا دعاګانې دي. ډېر ملګري دي چې الله دې ول اجرونه ورکړي چې دا بیانونه نشر کوي او زه پې خوشحالېږم په دې باندې چې څوک زما دا بیانونه نشر کوي او زه کوم دې دپاره ما دې دپاره نه دي کړي چې زه کمره کې بند کړم او که زما مقصد دا وي چې بیان نه نشر کوم نو زه تاسو ته ولې کوم خو دا څه چې ما زده کړي دا ما په سینه کې ساتلی قبر ته مې وړي او زه کوم دې لپاره چې خلک یې نشر کړي. ما خبره دا کوله چې دا ملګري که چېرته یوه دعا جدا کړي نو فایده به عامه شي. بیا ورسره دغه دعا که په ولګي په ویډیو باندې او دا عوام مسلمانان یې ګوري نو به ډېره فایده ورکړي.